د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت 15 ورځنی نندارتون نن د یو لړ رسمي مراسمو په ترڅ کې پای ته ورسید. په دغه مراسمو کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت اداري مرستیال حافظ محمد امین جان عمري د یاد 15 ورځنی نندارتون پای ته رسیدل ستایلي او ډاډ یې ورکړی چې په راتلونکي کې به هم د ټکنالوژۍ برخه کې د اسانتیاو رامنځته کولو لپاره دا ډول نندارتونونه جوړ کړي. دا نندارتون چې تقریبا 15 ورځې مسلسل دوام درلود، څومره خلقو چې پکې ګډون کړی او راغلي، انشاءالله العزیز بیا به هم د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت آینده کال لپاره انشاءالله العزیز مشوره او هلې ځلې کېږي چې بیا هم دغسې نندارتونونه هغه برابر شي. د اسلامي امارت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ 15 ورځني نندارتون پای غونډې ته په استول شوي پیغام کې د ټکنالوژۍ پر ارزښت د ټینګار ترڅنګ له مسؤلینو غوښتي چې د خلکو د خدمت لپاره د ټکنالوژۍ برخې ته ځانګړې پاملرنه وکړي. درنو حاضرینو، اسلام د علم، تفکر، تدبر او د انسانانو د ګټې لپاره د پوهې د کارولو لارښوونه کوي. د پای غونډې د مراسمو ته د عدلیې وزارت مسلکي مرستیال شیخ عبدالکریم حیدر د خبرو پر مهال بیا د زده کړو او تعلیم پر ارزښت د ټینګار ترڅنګ د پرمختګ اصلي کلي د اسلامي او ملي ارزښتونو پام کې نیولو سره د عصري ټکنالوژۍ سره بلدتیا بللې. چې خپل د ولس به مو پکې وده وي، خپل سهولتونه به مو راته ایجاد وي، اقتصاد به مو لوړ وي، تجارت به مو لوړ وي، په هر لحاظ باندې به لوړ و هدف ته به رسېدلی یو او هیڅ تاوان به مو هم نه وي پکې کړی. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت ویاند عنایت الله الکوزی هم د دې نندارتون له پایلو خوښي ښیي. د نوموړي په خبره چې د یاد نندارتون اصلي موخه یې د ټکنالوژۍ او نوښتونو په برخه کې د نویو ظرفیتونو موندل و چې تر ډیره په دې چاره کې بریالي هم دي. زمونږ هغه کوم نتایج چې موږ ترلاسه کړل هغه ډېر زیات و، له تصور څخه زموږ پورته و. په دې کې موږ په افغانستان کې د ټکنالوژۍ په برخه کې هغه ظرفیتونه چې موږ غوښتل پیدا کړو هغه موږ پیدا کړل. د یادونې وړ دی چې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ نندارتون د بېلابېلو وزارتونو ترمنځ د همغږۍ، همکاریو پراختیا او کارونو کې د ټکنالوژۍ په مرسته د اسانتیاو راوستلو په موخه د روانې زمري میاشتې په 4مه پیل او نن ورځ د یو شمېر هوکړه لیکونو په لاسلیک او ځانګړو مراسمو سره پای ته ورسېد.